بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ به وئ. په نننۍ ویډیو کې په دې کار کوم چې څرنګه د تلیفون له طریقه یوه ویډیو ډیزاین او جوړه کړو. په دې ویډیو کې په دې موضوعاتو کار کوو. اول د څو کلیپونو یا ویډیوګانو یو ځای کول، دوهم د یوې برخې قطع کول له ویډیو څخه، دریم د عکس اضافه کول ویډیو ته، څلورم په ویډیو کې لیکل او د نوشتې ډیزاین، پنځم د ویډیو بک‌ګراوند ته د موزیک اضافه کول. نو د دې موضوعاتو د زده کړې لپاره ویډیو تر آخره تعقیب کړئ. راځو برنامه ته. برنامه د انشارټ په نامه ده. تاسو کولی شئ دا برنامه د پلی سټور له طریقه ډاونلوډ او تلیفون کې نصب کړئ. برنامه کلیک کوو، راځو ویډیو ته، نیو. دلته کومه ویډیو چې تاسو غواړئ په هغې باندې تغییرات وارد کړئ انتخاب یې کړئ، ټیک باندې به کلیک وکړئ. ویډیو اضافه شوله. اوس غواړو د دې ویډیو نه وروسته بله ویډیو یا کلیپ هم د دې سره اضافه کړو. نو د دې لپاره موږ په مثبت کلیک کوو، ویډیو، بیا هم کومه ویډیو چې غواړئ هلته اضافه کړو هغه به انتخاب کړئ، په ټیک به کلیک وکړئ. هغه دوهمه کلیپ یا دوهم ویډیو هم دلته اضافه شوله. که چیرې کلیک وکړو دې شکل باندې به دلته ظاهره شي. اوس غواړم یو قسمت د ویډیو څخه قطع کړم. فرضاً دغه قسمت چې د ابتدا نه تر دغه محله پورې ده دا قطع کړم. نو هغه اسټیکر به تاسو په همغه ځای کې قرار ورکړئ، سپلیټ باندې به کلیک وکړئ، نو دغه ویډیو به تاسو ته جدا کړي. نو چې کله هغه قسمت د ویډیو جدا شو هغه به انتخاب کړئ او ډیلیټ باندې به کلیک وکړئ. هغه ساحه د کلیپ به څنګه شي؟ ډیلیټ شي. که فرضاً تاسو د ویډیو د مابین نه غواړئ ساحه ډیلیټ کړئ، نو اسټیکر ته به قرار ورکړئ په مغه ساحه کې، سپلیټ به کلیک وکړئ. فرضاً دغه ساحه ماته پکار ده چې زه ډیلیټ کړم د مابین، نو بیا به اسټیکر هغه ختم ځای کې هم قرار ورکړئ، سپلیټ انتخاب به یې کړئ، ډیلیټ. نو دا ساحه موږ ته څنګه شي؟ ډیلیټ شي. اوس غواړو د ویډیو په یو حصه کې عکس اضافه کړو، که هغه په شروع د ویډیو کې وي، که مابین د ویډیو کې او که ختم د ویډیو کې. نو د هغې لپاره به تاسو دغه اسټیکر په هر موقعیت کې یا هر حصه کې چې تاسو غواړئ قرار ورکړئ او وروسته د هغه نه په مثبت کلیک وکړئ. فرضاً زه د شروع د ویډیو کې یو عکس اضافه کوم، مثبت کلیک، ویډیو اند فوټو، دلته به فوټو انتخاب کړئ. کوم عکس چې تاسو غواړئ هلته اضافه کړئ. زه فرضاً دغه عکس اضافه کوم. که زیات نور هم غواړئ چې اضافه یې کړئ نو ټیک یې کړئ ورسره. فرضاً زه دوه عکسه اضافه کوم. دا عکسونه دلته اضافه شول. کلیک به وکړو، په دې شکل به ښایي. دلته دا عکسونه چې کوم موږ دلته اضافه کړل د مثبت علامې له طریقه، په دې باندې موږ ایډیټ نشو کولی، یعنی نور تغییرات د عکس ته نشو واردولی. لکه فرضاً چرخش د عکس شولو یا یو حرکت عکس ته چې ورکوو. بله طریقه یې دې لپاره چې موږ وکولی شو عکس اضافه کړو او حرکت ورکړو. د دې لپاره موږ به اسټیکر هر ځای کې چې تاسو غواړئ هلته به قرار ورکړئ، په پیپ باندې به کلیک وکړئ، د ځای نه فوټو هغه خپل عکس به انتخاب کړئ. فرضاً دغه عکس د انتخابوم، دلته اضافه شو. په دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ، عکس اندازه به زیاته او کمه شي. فرضاً په دې اندازه موږ غواړو چې عکس بېږدو. نو وروسته به راشئ، دلته به یو جدا لاین تشکیل شي، په دې به کلیک وکړئ، په ایډیټ به کلیک وکړئ، تغییراتو دپاره. دلته کولی شئ حرکت ورکړئ عکس ته، په دې شکل باندې په دې رقم راشي، دې خانه. هر نوع تغییرات چې تاسو دلته اضافه کوئ هلته به ښودل کېږي. د دو ځای نه هم کولی شئ دغه روشني د عکس تاسو هلته وښایئ چې په کومه اندازه دغه عکس د ویډیو سره وښودل شي. نو تغییرات تاسو هلته وینئ. مثبت به کلیک وکړئ، تغییرات به ذخیره شي. دا ذخیره شول. که چیرې موږ پلی کړو
اللهم لك الحمد وهديتنا وعلمتنا. بل غواړو چې په ویډیو کې نوشته یا لیکل وکړو او نوشتې ته ډیزاین ورکړو. د نوشتې لپاره موږ په ټکسټ باندې کلیک کوو. د دې ځای نه ټکسټ انتخابوو. فرضاً نوشته کومه آمو ټیچ. دا هم نوشته کړل. د دې ځای نه کولی شو د نوشتې ته رنګ ورکړو. د نوشتې رنګ د دې ځای نه انتخاب کړو. په دې شکل دی. د دې ځای نه هم تاسو په خپله یو رنګ انتخاب کړئ. فرضاً دا رنګ ټیک به کلیک وکړئ. د لاندې قسمت نه هم کولی شي نوشتې ته بکګراوند ورکړئ. فرضاً تور بکګراوند دی وي. په هر یو تاسو کلیک کړئ هغه خپل تغییرات هلته وینئ. که چیرې نه غواړئ چې دغه نوشته هم بکګراوند ولري نو په دې به کلیک وکړئ. زه غواړم فعلا دا نوشته بکګراوند دې ولري. د دې ځای نه هم سټایلونه دي د نوشتې. هر سټایل چې تاسو کلیک کوئ تغییرات به هلته معلومیږي. په دې شکل د دې ځای نه هم کولی شو سایز د نوشتې زیات و کم کړو. فاصله په مابین د حروفو کې څومره وي د دې ځای نه تغییرات وکړئ. دلته هم یو حرکت نوشتې ته ورکوي. په دې شکل د حرکت ولري. په دې رقم هر شکل چې تاسو انتخابوئ انتخاب کړئ. هغه حرکت سرعت کم و زیاد کړئ. که چیرې کم کړئ نو ډېر تیز کومه اندازه چې تاسو پرېږدئ هغه به عملي کېږي. ټیک باندې به کلیک وکړو تغییرات به ذخیره شي. د دې ځای نه په کومه اندازه چې دغه تاسو اوږدوئ زیاتوئ نو ته همغه قسمت د ویډیو به هغه میشته ښودل کېږي. که چیرې کموي نو همغه ساحه به ښودل کېږي. فرضاً ویډیو دلته پرېږدو. د دې ساحې نه به دې ځای که غواړئ چې وروسته د دې نه مثلا نور تغییرات بیرته په نوشته کې وارد کړئ نو بیا په ټکسټ کلیک وکړئ. کوم ټکسټ چې دغلته تاسو وینئ موجود ده هغه به کلیک وکړئ. فرضاً دغه موقعیت د نوشتې ته تغییر ورکړم. دې خوا راولم. یا حتی که غواړئ چې دغه ډیلیټ کې نه دي وي کلیک به په وکړئ. د دوی قسمت نه به په ډیلیټ کلیک وکړئ نو دا نوشته به بیرته ډیلیټ شي. یوه مهمه نقطه چې باید اشاره ورته وشي دا ده چې هر که چیرې تاسو عکس یا نوشته او یا هم یو بل انیمیشن نه استفاده وکړله نو دلته به تاسو ته ښیي. د دې قسمت نه تاسو کولی شئ هغه خپل تغییرات چې په ویډیو باندې ذخیره کړي دي ته کوم قسمت د ویډیو وښودل شي. څومره تاسو اوږدوئ نو هغه ویډیو ته کوم ساحې پورې چې موږ دا انتخاب کړي وي ته هغو ځای به موږ تغییرات ښودل کېږي. فرضاً د نوشته ما انتخاب کړله. تر ختم د ویډیو به دا ښودل کېږي. وروسته د نه چې موږ تغییرات وارد کړل په ټیک به کلیک وکړو تغییرات به ذخیره شي. اوس غواړم چې یو موزیک بکګراوند د ویډیو ته اضافه کړو. د دې لپاره به تاسو اول ابتدا د ویډیو ته راشئ. استیکر به مو د شروع د ویډیو کې قرار ورکړئ. په موزیک به کلیک وکړئ. بیا موزیک مای موزیک هر موزیک چې تاسو لرئ هغې به کلیک وکړئ. تاسو ته دلته پاتې شي. غواړم چې دا انتخاب کړم نو یوز دلته اضافه شو. که کلیک به وکړو اوس غږ د دو موزیک چې څنګه موږ بکګراوند ته ایښی ده ډېر په زوره ده. د دې لپاره چې تغییرات به وارد کړو کلیک به یې کړو. انتخاب ایډیټ دې نه کولی شئ تاسو د موزیک غږ مو زیات و کم کړئ. دې لپاره چې بکګراوند کې ده زه یې په 8% کې پرېږدم. د دې ځای نه هم کولی شئ ختم د موزیک زیات پخش شي. د
لکه دلته زه قرار ورکوم په هندو شکل. سور چې ختمیږي هغه غږ به نور هم ورسره پخش کیږي او دا هم د شروع د موزیک لپاره ده. تاسو کولی شئ دا تغییرات په ذخیره کړئ. وروسته د تغییراتو نه موږ په ټیک باندې کلیک کوو نو دا موزیک به اضافه شي. اوس دا موزیک که وګورو د دې ساحې د ویډیو پورې موجود ده، وروسته د دې نه نشته. موږ غواړو چې دا تا آخر ختم د ویډیو پورې قرار ولري. نو په دې موزیک به چې کوم ځای کې ختم شوی کلیک به وکړئ او دلته به د دې ساحې نه ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ تر څو هغه دوچند شي. که نوره ویډیو هم طولاني وه تاسو کولی شئ په همدې اساس ډوپلیکیټ یې کړئ او اضافه یې کړئ. دا ساحه چې اضافه ده دا کولی شو د اسپلیټ له طریقه قطع او ډیلیټ یې کړو. وروسته د تغییراتو نه په ټیک به کلیک وکړئ دا به ذخیره شي. په مجموع کې کوم تغییرات چې په ویډیو باندې مونږ عملي کړل د هغې د ذخیرې لپاره په آخر کې تاسو په سیو کلیک وکړئ. دلته به هم ریزولوشن اندازه د صفحې به مشخصه کړئ. دلته نه هم نوعیت د ویډیو MP4 وي او بیا به هم په سیو کلیک وکړئ. نو ویډیو به 100% تک او تاسو سره به ذخیره شي. الله دې وکړي چې د ویډیو نه مو یو څه زده کړي وي، ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. نو مهربانۍ سره زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، چینل مو سبسکرایب کړئ او زنګوله هم سره فالو کړئ تر څو د راتلونکي ویډیوګانو څخه هم باخبره شئ. نو تر بیا مو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.